یو ورور سوال کړی دی، ډېر اهم سوال دی او دا اخرنی سوال دی په دې نشست کې، ځکه چې وخت نور په ختمېدو دی او باقي سوالونو کې بیا چې ته موقع میلاو شوه هغې جوابات به وکړو. د ورور سوال کړی دی چې د عرفات روژه را روانه ده او غټه جاخه اوس په څه کې روانه ده چې کومه ورځ به یې نیسو، په کومه ورځ چې حاجیان په عرفات کې دا روژه به نیسو که نه سباله به یې نیسو؟ الجواب ګوره دا بعض مسلې د علماو په منځ کې اختلافي دي، ښه د حق پرستو علماو په منځ کې د چا په دلایلو چې د زړه مطمئن شو په هغې عمل کوه، خو په دغه علماو پسې بدې ردې او په هغو پسې خبرې مه کوه، بکواسات پاسې نه کوي یو سړی. یو سړی چې پالتو ګرلیږي، ته چې د یو عالم په دلایلو مطمئن شوی او مسله اختلافي ده د پوخانه، نو بس د هغه په قول باندې عمل کوه او بیا د نورو ته سپک مه ګوره. دا مسله د پوخانه اختلافي را روانه ده چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه. یعنې سپومۍ دلته یو ورځ مخکې راوخته، په بل ملک کې وروسته راوخته، هلته د دې ملک نه مخکې راختلې وه، دا اختلاف د مطالعو دا معتبر دی او که نه؟ دې له اعتبار شتي که نه؟ که نه د ټولو یو دی چې په یو ځای کې سپومۍ راوخته په ټوله دنیا کې راوخته؟ دا مسله د پوخانه اختلافي را روانه شوه، اوس نه د اختلافي شي. رمضان په میاشت کې ګورې نه دا غټه مسله روانه، خو دې دلاسې که نه چې اختلاف د مطالعو معتبر دی او که نه؟ نو بعض علما وایي اختلاف د مطالعو معتبر نه دی، به چې یو ځای کې سپومۍ ولیدی شوه دا په ټوله دنیا کې شو، او بعض وایي نه دا معتبر دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې ډېر دلایل راوړي دي په خپله فتاوه کې، او اکثر د نن سبا محققین علما هم دا خبره کوي، او زمونږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی. نو اوس په سعودي عرب کې میاشت ولیدی شوه او پاکستان کې یا افغانستان کې یا انډیا کې یا بل ملک کې میاشت یو ورځ وروسته ولیدی شوه، نو د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ لیټ دی، د هغوی عرفات د دوی نه یو ورځ څه دی؟ لیټ دی. دلیل پې څه دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا، چې سپومۍ ویني روژه کوئ، چې سپومۍ ویني بوزه کوئ، اختر کوئ. یعنې مسله ټوله څه پورې تړلی شوې ده؟ سپومۍ پورې تړلی شوې ده، په دې پورې نه دی تړلی شوي چې خلک د عرفات په میدان کې ودرېږي او که نه ودرېږي. خبره د سپومۍ سره تړلی شوې ده، او سپومۍ چې کله موږ ووایو نو بیا خبره نهمه ورځ ده. عرفات ورځ کومه یوه ده؟ نهم تاریخ ده د عرفات ورځ ده. په دې به ته دلیل وښایو، لکه حدیث د سنن ابي داود کې مشهور حدیث دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو را نقل کړی، کان النبي صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې په نهمه ورځ روژه نیوه. نهمه ورځ کومه راځي؟ عرفات ورځ ده. حدیث یې نه دی ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په هغه ورځ روژه نیوه چې حاجیان به په کوم ځای کې ولاړو؟ عرفات کې وي. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ذی الحجې په نهمه روژه نیوه. نو موږ به دې ته ګورو چې نهمه کومه یوه ده؟ نهمه ده د عرفات ورځ ده، نهمه ده د عرفات ورځ ده. ځکه ډېرو علماو مثلا اوس وخت نشتی، او چې کله چا سره تفصیل کوو نو بیا د هر څه پکې بیانولی شو الله په توفیق سره. بې شماره علما الحمدلله زما په ذهن کې شتي په سلفو کې چې هغوی په خپلو کتابونو کې د یوم العرفه تعریف داسې کوي، یوم العرفه داسې ولیکي وهو اليوم التاسع من ذي الحجه. عرفات ورځ څه ته وایي؟ وایي نهمه د ذي الحجې. که چېرته د عرفات ورځ دغه وی چې حاجیان د عرفات په ډېرې خوا کې ولاړي او د عرفات په میدان ولاړي، نو بیا به ویلی وی یوم العرفه وهو یوم وقوف الحجاج على صعید عرفات. په کوم ورځ چې حاجیان ودرېږي په کوم ځای کې؟
د عرفات په میدان باندې دې تعریف هیڅ چا نه دی کړی تعریف علما دقه کوي د پوخانه وی عرفات يوم العرفه کوم ورځ ده اليوم التاسع من ذي الحجه نهم تاریخ د ذي الحجه او بله ده زه دا اوس انټرنیټ راووتی او موبایل راووتی او خلک ټلیفونو کې چې په سعودي عرب کې کله عرفات دی زمونږ د مشرانو پوخا دوی ته به څنګه پته لګېده چې حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه دي هغوی به نهمه ورځ باندې روژه نیوه دې ته به هغوی نه کتو چې یاره حاجیان په عرفات کې ولاړ دي که نه ځکه که یو سړی به راتو د پاکستان نه یا افغانستان نه یا د انډیا نه یا د بنګلادیش نه مکې ته به راتو هغه به میاشتې لګېدي نه که ته یو سړی راولېږي چې لاړ شي سعودي عرب کې وګوري چې خلک ولاړ دي که نه چې راځي خلک ولاړ نه د خلکو د حج به یو میاشت شي او بل چې ځي یو میاشت تا له به خبر دوړي په هغه وخت کې مشرانو څه چل کوو خو مشرانو به سپومۍ ته کتو چې سپومۍ به یې ولیدی شوه وایي چې دا د ذوالحجې د میاشت سپومۍ ده نو بیا به یې ورځې شمارولي یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهم وایي سبا عرفات دی نو د عرفات ورځ کومه یوه ده نهمه د ذوالحجې دې میاشتې نهمه چې کومه ده دا د عرفات ورځ ده نو زموږ په ملک کې سپومۍ یو ورځ لیټ لیدی شوې ده نن دلته سویم تاریخ و څلورم و که نه هلته څو هلته درې و دلته د عرفات ورځ د جمعرات ته او هلته د عرفات ورځ جمعه ده د دوی اختر د جمعې په ورځ دی د هغوی اختر هغه د هفتې په ورځ دی زما خپل ځاني په دې قول زړه مطمئن دی او دا راته بیا ووایم او بیا ووایم ګډې وډې به نه په ما پسې وایي نه په بل پسې وایي د کوم مولا چې د قول خوښي یا د کوم مولا په تقلید کې پروت دی په هغې عمل کوه ته پوه شه او ستا دلایل او ستا خبرې خو په نور چا پسې بدې ردې ویل د چا په عمل پسې کنځلي کول او دا مسله د پوخانې اختلافي را روانه ده شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بشان امام هغه هم دا وایي دا کومه خبره چې مونږ وکړه د سعودي عرب علماء محققین شیخ ابن عثیمین رحمه الله او نور داسې مشهور علما هغه هم دا وایي اختلاف د مطالعو معتبر دی او په دې کې څوک مولیانو پسې خبرې نه کوي او نه سپکې ده چې په چا پسې وایي چېرې چا په دلایلو مطمئن عمل پرې کوه زموږ خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی چې د عرفات ورځ کومه یوه ده دا نهم تاریخ ده نهم تاریخ ده د عرفات ورځ ده اوس داسې به ووایي ګوره هسې یوه خبره مې ذهن ته راغله زه زموږ په ملکونو کې خو سپومۍ یو ورځ وروسته ولیدی شو بعض ملکونه داسې دي چې هلته د سعودي عرب نه مخکې سپومۍ لیدی کېږي بعض ملکونه داسې دي چې هغوی د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې وي اوس دا صحیح شو اوس مسلې له راشه لکه موږ به داسې وایو چې یو ملک کې سپومۍ ولیدی شوه د سعودي عرب نه یو ورځ مخکې او دې خلکو ته تا ووایي چې عرفات هغه دی چې کله حجیان په عرفات کې ودرېږي اوس راشه مسلې ده یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او نهه لس یعنې د دوی لسمه ورځ ده او د سعودي عرب څویمه ده نهمه ده نو د دوی لسمه اختر دی که نه دی اختر دی که نه دی او د اختر په ورځ روژې نیول څه دي حرام دي نو دلته به څه کوي که موږ ورته دا ووایو چې تاسو انتظار وکړئ چې حاجیان په عرفات کې ودرېږي نو بیا خو ته په دوی باندې د اختر په ورځ روژې نیسي او د اختر په ورځ خو روژې نیول حرام دي دا څنګه راغلي نو دلته بیا هغوی ته موږ وایو کومو چې سپومۍ مخکې لیدلې ده چې ستاسو عرفات په هغه ورځ دی چې په سعودي عرب کې به اتمه وي په سعودي عرب کې به څویمه وي اتمه وي نو د هغوی به عرفات وي تاسو هم په دې خبرو ورسېدي که نه زه سیري کې هم دومره تفصیل وکړو دا ډېره ښکلې خبره ده چې کومو ملکونو کې میاشت مخکې ولیدی شوه هغوی به څه کوي د اختر په ورځ پرې روژه نیسي بس څه وایي یو کس ما ته دا خبره ډېره ناشنا کړې وه وی موږ عرفات په هغه ورځ کوو چې کله حاجیان په عرفات کې ولاړي دغه زموږ عرفات دی او اختر د خپل ملک سره کوو پاکستان سره کوو اوس ګوره اوس مسلې ته ګوره دا نوي مسله راووته نوی قول روژه تا ونیوه د عرفات د جمعرات په ورځ دلته عرفات کله دی جمعرات دی
اختر به کله کوي جمعې په ورځ هفتې په ورځ نو دا ناشنا قول دی او اول پیر موږ واورېدو چې عرفات تې راشي او په سبا دې په عرفات پسې بیا اختر نه او بله ورځ دې اختر وي طریقه خو دا دی چې په اختر پسې په عرفات پسې اختر دی عرفات پسې څه دی اختر دی خو دا نوی قول واوره او زموږ په ملکونو کې خو کله نه کله په یو کور کې درې څلور اختره کېږي او نوي نوي مسلې راوځي اوس نوي پکې دا واوره عرفات د سعودي عرب سره یوه ورځ پکې چوټي او په بله ورځ اختر دا پکې نوی قول راووت یو پکې ما ته ویلي دې مسلې حل دا دی مطلب دا چې دا هم خوشحاله هغه هم خوشحاله د سعودي عرب سره عرفات کو د پاکستان سره اختر کو داسې پالتو خبره کړې ده چا چې م کړې ده الغرض حاصل د خبرې دا شو چې زمونږ خپل ځاني زړه په دې قول مطمئن دی چې اختلاف د مطالعو معتبر دی هر ملک او دغه ملک حکومت چې کومه سپومۍ ویني هغوی اعلان وکړي په هغې باندې به عوام عمل کوي نو بعضې راشي موږ ته وایي بریلي اعلان وکړو او دیوبندي اعلان وکړو او بعض وایي زموږ په ملک کې باچایان چې دی هغه بېدینه دي او بس ګوره دا خبره یاده کړه که چېرته د یو ملک باچا دا صرف زموږ د ملک مسله نه ده هر ملک د یو ملک باچا دروغ ووایي عوامو ته او دوکې وله ورکړه په دې مسله کې نو د قیامت په ورځ دکه باچا ذمهوار دی عوام ذمهوار دی چې پوه شوئ تاسو که نه ذمهوار څوک دی باچا دی ریاست حکومت هغه ذمهوار دی که دروغ یې ویلي موږ ته په موږ باندې تابعداري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده هغه دا وایي چې خلک روژه کې تاسو روژه کوئ چې خلک اختر کې تاسو اختر کوئ او موږ دغه کوو کومه ورځ اختر و عام اعلان وشو موږ به اختر کوو دغه ملک سره به اختر وي دغه ملک سره به روژې نه چې حکومت ګناهګار دی حکومت بېدینه دی حکومت دا دی بس ځکه حکومت پوه شه د قیامت په ورځ به الله له جواب ورکوي دا مسله مې ذهن کې کېناسته که والله اعلم باقي سوالونه به انشاءالله د اختر نه بعد دغې جوابات کوو الله سبحانه وتعالى دې موږ پوه کړي په خپل دین باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين